اے مسافرا وطن تراشا مدید وشوی یمستا د حالنا خبرا اے مسافرا وطن تراشا مدید وشوی یمستا د حالنا خبرا اے مسافرا وطن چانا نهیریږي وای د خلکو زړونو کې اوسېږي نو د مسافر با یادېږي او پردي وطن کې دا ژوند شپې سبا کوي نه کنه پردي وطن پخپل وطن ثواب وکړي او پدې چمن ثواب وکړي نو د هر یو تن یې ثواب وکړي او درته په در کې مې نیولې دي لاسونه خدایا درته په در مسافري آسان نه ده آسان ندا رحم صافی آسان ندا پا مسافر ډیر تیریږي تکلیفونه یارا پا مسافر ورته یادېږي کور او کلی او مازیګر د کلی ښکلی ترې نوي بل وطن ته تللی ورته یادېږي باد کلي محفلونه اشنا ورته یادېږي نو د وطن ښکلی پسرلی وي او په هر طرف شینکی وي نو وی ټول را ټول مازیګری وي ښکلی محفل دا دوستانو خوند کوي نه الله ښکلی محفل په هر طرف وي چکرونه مازیګری کوي خوندونه وي د همزولو محفلونه په پسرلي موسم کې ډېر مزه کوي نه یارا په پسرلي نو پاتې په کور کې تی بچیان وي هم دې نه پلار هم دې مور جان وي نو په بل وطن کې گزاران وي سخت ډیوټي مسافرۍ کې دوی کوي نه کنه سخت ډیوټي نو تیرا بهري زندگی شي ډېر په مشکل او په خوار شي نو پزړی هلا خوشحالي شي وای چې د پردیس نه خپل وطن ته دوی راځي نه یارا چې د پردیس کوي ډیوټي د کفیل سخته او سار وخت ورزي د وخته راځي واپس تینا نا وخته سختي خبرې دا کپل پزان زغمینا کنا سختي خبرې پکار می نه ده ستاریا الله رب دې پکور کړم خوشاله زسکوم پدا سیمالا چې پکلونو دې پکور کې نوی نما کنا چې پکلونو رحیم صافی دامی دعا دا رب ارزو می پدر استادا خوخ زما د پاک الله دا په مسافرو ورونو ته وکړي رحمونه خدایا په مسافر
مسافرو مسافری اسانه نه ده دا مسافری زمزمه ټولو مسافرو ورونو ته ډالۍ کیږي. کلام دی د ډیر ګران او محترم قدردان شاعر رحیم صافی کوسکانوال په आवाज د جمیل فانی. د نظم نمبر دی 4244 د هوم سټوډیو پروډکشن سوات لخوا وړاندې کیږي. لرابطي نمبر یاد لرئ 0346 9414 470. مسافرا